یعنی دواړه و د دوو ورونو اولاد او سراسر به د کمپوي په دې مراد سجره کې د نسب و خانان مومن خان و شیرینې و ماشومان د بیبي شیرینې مشرور ظفر ها نور ورونو نه به پاک الله خبر و د بیبي شیرینې و ورونه یې صاحب دی ځکه ما لیکلی دلته په کتاب دی د شیرینې پلار اوره د مومن پلار ته ویل وروره غوږ مې ونیسه گفتار ته مومن خان ته مې بشکش کړه شیرینې حوصله وکړې که خاون ښځی منې د مومن پلار ورته برادر او بله نشته دی د دې خبرې غوره شیرینې بیبي ورکړه مومن خان ته اورېدونکي وروره غوږ کې د بیان ته څو شپې ورځې پس ته دا د مومن خان مرګ پرې راغی د دنیا شګو روان دی چې مړ شو د شیرینې پلار هم وروره سفر وکړو په طرف باندې د ګوره دواړه مړه شول دی شول پاتې یتیمان مومن خان و شیرینې و ماشومان یتیم پاتې شو مومن د خپله پلاره مال دولت هم ترې لاړ شلو ناچاره د نستې د لاسه ډېر شکر کرای دولتمنو د بدبا د ظفر دولتمن سره کور نشي د نیزګار نه خپلېږي که فرزند وي د پلار چې د عمر پلاره دوه ورونه پیدا شي او فکر وکړه د پیسې په سر جدا شي راډیو دکان پته یاد ساتئ دا کیسر به تاسو ته پېښور ښار فردوس سلیمانستان کې شاه ولي خان صاحب او تجول خان صاحب نمبر دکان کې ملایي چې شو غریبو په مزه مزه بالغ ته شو غریبو په لمزولو سره لوبې کړې د خوند تیره وبهیې د مور سره ژوند خوشحالي والا خبر نو د ځانه چې به ماته شي را پېښه ګینې ګرانه ناخبره خپل ژوندونه تېرولو او داسې نو چې بې څوکه زارولو قدرت ګوره یو ورځ راله د اختره او په طرف یې د مېلې وکړو سفرو یو هلک سره یې جوړه جواري کړه او مال بل ورته پیښه خواري کړه مومن خان ویلې زلمیا واوره حاله او لګي سار شه چې د کوره راوړم مال گنجي دا خبره ویستله د پما او نوره نه کوم جواري خلاص شم د غمه مال دولت مې وګاټ کړو پې ماشه او دا به خورم په قلار نیمه بدماشه
مومن خان شو په غوسه جوړ کباسه ها ګریوان ته د گنجي واچولاسه هغه دمې که په زرمکه کناره سپوره ها د گنجي ورته دستي وکه پیغور دا پیغور نوره سا د ټوپک ډزو ها مومن خان باندې چې شوې کمه ورځو گنجی ویلی ما غریب سلا وحیتا اولم دی نشی کمی طول ورز مخیتا مومن خان آجزان وحیتا ولی ہاو کتا کئی راواد کا نکاح خلیق تکنری شیرینه بی بی پکور کا او پست هاگی بیا پاجز ظلم زور کا منگا حلا وہا تپ دوڑا لاسا او چی شیرین د زپرنا کرا خلاصا سنگر جمال دا د مرگ مقام او مومن خان تا چی گنجی کڑے کلامو زنگی دلے کورتن نود بی دمائی او د جان استرگی ڈاکی وی دنما سلگو سلگو جڑی گی مومن خان اموری امور تراکی خود پزان زان موری ویلی زی اوارت حالا مومن خان ولی پروتی بی مجال مومن خان ویل ستا پوز بکوی ولی او پا گوگل کی ملم بیشل را پوری رات گوریم دمڑی پیسابو او شپا میرا لپکال کی دو قصاب داناری سوری میں آویلی ونی او پلار چی مال کشدل کڑی شیرینی دا حقی دوا دولو کا غمائی دا خبگانا میں وجود کی نشت دمو ما تشوی پا ملکی دے پیغور او دی پیغور سیزلائی ما خپل مور پا جڑا کی مور ویل دا مومن خانائی او زیتا نشمزار پار زمان سوچ کوا دلی ونو مکڑا خبریاں او شیرینی بی بی بارا کی زپر چیری منگئی غریبانا نشتا دولت دکا کا زمن دی ډیلر طاقت زو یوا می ور په غوګو دا مثال او شرکلا برابر د شال
د هغو مثال د شال د مومن خانه او من شری شیرینی بی بی د ګرانه شیرینی بی بی باران کی زپراق زوی من غریبانان لرو زرق دی بران اوڑی زمن خیخی تتاوی برنا کب خپل ځان کانو خراب دا خبر زویا وساته پرده کې خدای که کاندي کعبه وشي په پرده کې مومن خان زما صبر نشي نور نوري او نصیحت اثر نه کوي خپل مور که شیرینه د زپر سره پکور بیا تر هغې به مې په ډاډ دننه اور وي یا به ورشي په جرګه زما د پاره او یا به ستا په مخ کې ځان کم پاره پاره په جرګه کې د شیرین لیږي مور مور او جمال وایي مومن سوی د پور خدای د خیر کې په دې مخ کې حالو او د شیرینې په جرګه کې لیږي مور مور ډېره سلا چاره د مومنه په زارې کړلو الله ته سر سر توره را روانه شه د غمه زنګېدله شه داخله شیرینې بیبي په کور شیرینی مور بی لکه پرده کې وه نور څوک نو دا یې پرېکړه په انګور مومن خان د غم سلګۍ وایي بېهوش دی او را پرېوتی په زمین باندې نسکور شیرینی پسې جړېږي د ارمانه او مخې شه د بېلتانه په لمبو تور تور ودول د شیرینی غواړي د مانا او خدای د پاره د دولت نه لرم زور شیرینی منګه نیولې د پخوانه مومن خان ورپسې ځکه د غم خور د زپر سره سلا وکه پخپله او پټې پوی که په مثال لکه د شور د سنگر جمال رب دې پیښ کې خیر خیر او شیرینی مور جواب ورکوي سپور وز به مور د شیرینی کوي بیانه او د مومن مور به تیزي سرې ګریوانه د شیرینی مور ویل واوره مې حاله
او نور پدی کی راته مکه قیل و قال په پرده کې می د کوره شه بهر او خبرداری چې په امن دي شي سره زفر خان کشر دی خبردارا او ستا په مرګ به یو ساعت نشي ساره شکر وباسه چې هغه نشته په کوره او ګینې مخ به دي په والو کاندې تو پښې وباسه په صدرونه په کې او که سوای ځان بس پکې پګا کې د مومن ور چې راځي واپس کور ته وای ځان سره چې حاجت نشته د شور ته حاجت ته چې کوم ورسره باسه دولتمن سره د غریب نه ورځي لاسه واپس تیراره شالما خماري سترګې ډکې وي د نمک پکاله شرا درون سر گریوانا مومن خان تیراکی خود پزانا ورتوایا زیان لکی گدا کار کار او دا شیرین مور قید کئی گفتار راته ویلي بېدرې غستغې سپورې او ویلي درومه د دې کوره چې شی ګورې د شیرینې نوم وانخلې په زبان هغه دم به د سرغوس کې ظفر خان په پرده کې مې د کوره پناه کېږه او کور که خوشي بې ځایه جلا کېږه په ملا ماتې تېراوتم فرزنده او په وینا خپله ډېره کمبې خونده مومن خان چې ښه د آله خبردار دی به تشي په ځمکه راګذار خدایه ته خو مې د غم دړنه دور کړه په وصال د شیرینۍ مېړه مامور کې شیرینی د وصال پسې بیمار ما هوګې تګې د مودونه خوارو زارم د سنگر جمال پرېږده چې جړېږي وه او په دې دل د شیرینۍ پسې کړېږي غوارش د ظفر د مور گفتار او چې زامن کم ساعت تاله د ښکار ظفر خان ته په هدف شول راپورته او خو یې جوړه کړه دارنګه مذکور ته د مومن ورور د مومن مور وراغلې هغه ورځ او راته کړه یې په دې قسم غرض
په جرګه کې د شیرینې وراغلې وه اوره ته وکړې خبرې غلې غلې اوره نه غواړې مومن خان له شیرینې او وایي داسې موږ نیولې پخوانې چې د خولې نه یې مور ویسته دا ګفتاره هر یو ځای شو تاره تاو لکه د ماره د غوسې نه هر یو ځای شو ورته سوره او مور یې مه کوه خبرې د قصو زپر خان لرونو مه کوئ دا باسه او دې خبرو نه پوره وباسي قیاس دا خبره به هرګز نه وي غلطه برابر که تاسې ولګوئ پته مومن خان څه پردی نه دی زمونږ ورور دی د کاکا نه و پیدا د سترګو تور دی د کاکا فرزندم دی برادرانو شیرینې بیبي به ورکو خیارانو مال دولت فترنی واقلو بی حسابا پا غلطه چی سوک ورنکی دابا بلدا دا چی ورکڑیز منگا پلارا ہاو پچھن دا دیر عالم دے خبردار دلا دا خبر کی د مومن مورا واپس را لتند وی سر سر تورا لا دورا ایرائی خید پزانا او زپر خان ته مخکې سری کګریوان سپینې اوښکې په مقاصه سیدلې وه او مومن خان ته به په پښو کې رغړېدلې زپر خان ویلی تندار مو خسرو او پاوال می دورونو شخبرو منگا ورونه پیدایی دیو پلارا او مومن خان پاتی آوازی ده ناچار تا چاچی خپا پدی نشی زمانا واپسی با بیرتزی مشستو مانا دا دورونو خور دا ځان خبر کا مومن خان ته داسې وایه جمع زر کا وایه دومره کرا جمع مال دولت و کچری پیرا بار کا امانت شاری ورور تمی وایه کچرا
ارې ورور ته مې چې واقچې ورکي خو بهله د شیرینې په بستر کې ورته وایه که لري دومره طاقت او کړي پالنګ د شیرینې به راوچته واپسې مور د مومن شله روانه او کار ونه شو په ورتلو شوله ستومانه مومن خاغلی مورې څنګه حال دی اوړه زما د بېلتانه پتې غلال دی د جرګې حالات ته وایه پوره وایه او د گنج پیغور می خونه کمی راته د سنگر جمال موری وی حاله او مومن خان بشی د غم پتی غلال بڑی مورا بڑی مور وی مومن تا د غم بڑی مور وی مومن تا د غم حالا او زنگی دل برسا د غم پٹا دیلتان می جوندن ده پکار ها د بڑی په مخراج وخت کی بار بار په طرف د هندوستان زمومینا او دا زما زار منظره کا پمنا مومن وای سار نیمه ساعت خپل موري راته که اجازت پس د دین ایستان نیمه په قسم او راته مخکې جواب مه کوه د غم که خدای وکړي کاروبار به بشي سم او یا بشمه د مرګي پتیخ قلم یا براوړما دولت د هندوستان هو یا به مات په زناورو کوم خپل ځان ځان یا بشم د شیرینې د غاړې هاري او یا به مړ شم مسافر چیرته په لاره د دې ژوند نه مې توبه ده بړې مورې او شیرینې بیبي چې وي د بل په کور او مومن خان چې وکړي دا رنګه خبرې په بڑے باندې بل کور د سری مومن مورې پشه مومن خان نه پاتې کېږي او په ګوګل کې مې دغه شتې ماتېږي او پستا غیرات کې
خود پزانه او د سنگر جمال دا کوي بیان دکان پته یاد سره فردوس سلیمان سنگ شاه ولی خان تجول خان دکان نمبر 1 اوس رسخت ورکوي مور د مومن خان ته او په جای خولې ولې د اسمان ته خپله خدای راته پیښه شو خواري او مومن خان ته مې بخشش نشو زاري کار سو منت کوم نه ساری ها مومن خان پشپا گزی اسور سریگی مومن خان چشپا گزی تشور سورو او تمشی تی ولا ڈیکلے کور د مومن مورچن نجاڑی نکلا او هر سره د فکر وکانه پخپلا پګزی باندې ورسور شو برادر او شیرینی بی بی تی کور شو خبره د خبره سره پریوته پزمکا او پیرو کې غړي د ګل نازکا در سو جرا کوي جوړوي ځان او ورځ مخې ته پنې د مومن خان د مومن غمې پړی خېده داغه را روانه په طرف شوله د باغ باغ ته لاړه ګرځېده پړه پرهار د مومن و د دې باغ په غاړه لار مومن سور په شپږ ګزي وخیارانو او چې د باغ مقام ته ورغی یارانو شیرینې بی بی پې وکړو حواس او دا آواز د مومن په غوږو ساس ویلې داسې اسرار مومنه او د زړه حال دې راته ووایه په مینه او مه شرمېږه تنها یم ولاړه ګل 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 او مومن خاشر راستون خونه وي جاړه شیرینې بیبي مومن ته وایه حاله او په مزه مزه قصه کوي جمال مومن خان ته شیرینې وایه حالونه او تورې زلفې په مغوی ټالونه د غمونو په شیرینه وغوبله او غونډه زنه خاص مړه وه د کابلو او د خیسانی نه وه په زمینه او که چا ولید په سترګو د مومن
شیرینی بی بی چې واده د سینګار او مومن خان سره مخامخ کوي گفتار خوش باغ د مومن خان دغه مجاړي اوس رسخت د شیریني بیبي نه غواړي د سنگر جمال غوږ کې د انوار او شیریني بیبي ویل زما دلبره او مومن خان ته شیریني ورکړي رسخته او شپږ ګزي ورته ور وخوت ورچته په طرف د هندوستان کوي مزله او د مومن نه پاتې کېږي وطن خپل په وطن کې ترنې پاتې شیریني مومن خیل کوي مزلې لیونې او کله راشه آبادي کله ویجاړه کله راشي آبادي او کله ورانه او مومن خان شو ور داخل په هندوستان په مزاق او په مزه شو ښار ته ور دننه او اندازه کې ټول خپه معلومېده نه ښار یې ټوله په دې قسم خپه او تا به ویل ګینې خونه یې چپه مومن خان پاتې شو برادره او په دې منځ کې ډولۍ شوه بهار او یا سړي اوښ نیولو د مهره او دا افسوسداري سوري وایي ټول ښار هر سړی په دوه لاسي وایي خپل سره او راجهل جړا کوي سره د ډبره او د ډولۍ پسې روسته دي روان او هر سړی فریاد کوي وایي خپل ځان مومن خان ویلي چې دا څرنګه چل دی او په واده جړا کوي رواج بل دی په ډولۍ باندې عالم کې خوشحالي او چې جړا پرادو او سیلی په مزه ورته د ډولۍ خواله او یو سړي نه تپوس کړلو فلحاله نه پوهېږم وروره دا څرنګه چل دی او د ډولۍ پسې دغه مانه غوبل دی دې منځ کې یو هواز شو په زوره او د ډولۍ نه غږ وشو زما وروره د هواز واورېد په غوږو مومن خانه او د هر څو نارې ویلي ګل خوبانه
عجیبه پښتو د څوک نه کوي خیال ها بندیوانه زمه زه د غم په جاله خدایه نشته یا پښتون کې ما چې خلاصه او دا نارې وایي په اوښ باندې له پاسه خدایه ته مې شي په خپله مددګار او درنګ ساعت ته به مې وخوري تور خامار ډولۍ لاړی چاونکو غږ دې ځل مې ویلې مومن ته کې د غوږ چې حوال درته بیان کمه د سره او د دې کاره به خبر شي مسافره دا سړی ورته قصه کوي جماله مومن خان به خبروي د دې حواله دې سړي قصه شروع کړه مومن خان ته او اسی وای غوږ مې ونیسه بیان ته په دې ښار کې مخته شوي او بلا او د هغې د لاسه جوړه واویله ته پاچا ته یې کړې د اقرار او یو بنده به راکوي مکه انکار یو بنده به راکوي په هره ورځ ها په دې نور ښار به دې نه لرم غرض دا باچا شنه مجبوروي کو دسخطه او د خامار د جنګي نه لري طاقت باچا وکړه ډنډوره په تمام ښار او د کال په سر یې وتړله لار یو بنده به یې ورکولو کورا کورو او یې څوک نه کوي د غیرې زوږ شور داسې چال چلن روان دی برادره او پکې راغی د باچا د لور لمبر ولاړو برادر مومن خان شه د ډولې په لور روان او ګل خوبان پکې کوي ګیري سروان مومن خان شه د ډولې په لور روان او ګل خوبان پکې کوي جړه سوران او په غوسه باندې نارې کړي څوکیدار او څوک یې ځوانه په ځای ودرېږه قلار مخکې مزه وه پسې شه مسافره او تور خامار به دې معده کاندي کپره مسافره دغه ځای د خطر او واپس لاړ شه چې په امن دې شي سره د خامار د راتلو وخت دی دا زمانه او پښې وباسه چې دې سر شي په امان او مومن خان ویلې نارې مه وهه ماته او خامخا به اوس ورځم د ډولۍ خواته یو سهار دیدن کوم د ګل خوبانه او بې پدې را پسې مه کړه وزان څوکیدار ولاړ حیران شو برادره او بیا د ایرې نه نه کړله خبره ګل خوبان چې واورېدي دغه خبرې ها په ډولۍ کې ور معلوم شو چې بهادر یې د ډولۍ نه چې نظر که ګل خوبانه
او د خامار مخې ته ولاړو مومن خان د ډولۍ نه چې نظر کا ګل خوبان او مخامخ ورته ولاړو مومن خان او د سنگر جمال ته غوږ کي د انبره ګل خوبان ویلې واپس د مسافره لږ شال خوب راته راځي مات که زنګونه لږ شال خوب راته راځي مات که زنګون که ماته او په زړګي مې د انبار غمونه زیات په هغه دمې که د خوب راوچته او چې خامه راځي خارو په کم ساعت شوګیرو وهلی پرېوته سرګمه او لنډه ده چې شوش قلاره شومه مومن خان کوي خوبونه په قلاب او د راتو نیټه پوره شوه د خامار خامار چې راشه د ځنګله باسلې بطنې مخکې لګېدله نری باد به لګېدو د علامه او د خامار د راتو دغه انګامه وه خامار هغې مخکې ودرېد نوکر او ویلې زر مې کا د آله نه خبره په قلم کې مې چې څوک کوي سستي او دا ته وا چې تی وباسم مستي په یو دم به پې نسکور کړم تمام ښار او دغه شل خبرې وکړې خامار په جواب کې ورته وویلې نوکر او نن راغلی دی او لرې مسافر معلومیږي چې په خپل عمر دی تنګ او برنهاقې وکړو ما سره کې جنګ زی وهلم هغه له ملکېدو دی خمار به غرغړې کړي د غضب او ګل خوبانې به ویل زما ربه خدای ته شي مددګار د مومن خانه خدای ته شي مددګار د زمونږ خوارو ته خپل پزه رحم وکړي په ناچارو او بیله تا مې څوک نشته خپله ربه او په خپل فضل مې کې خلاص د غضبه د سنگر جمال دا کوي بیان او په خواږه خوب لاودو مومن خان کله خوبه یې بیدار کم خپله ربه او تور خامار مومن ته ډېر دی په غضبه که رایخي کم پې تیر به شي زخمت او د خامار د جنګ خو نه لري طاقت په سپین مخې دغه وخت کې بیدلي د مومن په بشخ کته سسېدلي مومن خان شه د خواږه خوبه اوچته او د باران دغه مده وکهبت کم سهار چې شو د خوبه را بیدار سمدستي په نظر شلو خامار ځان احساس کړه بهر شو د ډولۍ نه
او لین دغه شی بهر که د جولې نه په خشان د مېلمنو که عزت چې پاللی درنه لاړ شو امانت په غصه داسې هوازو کو خامار د مېلمه عزت مین راځي په کار د نوکر سره زما دې کړی چیړ اوس به تا کمه په ځمکه کې آخر مومن خان علي خاماره واوره حال او بې عزته به ونه کم تا ته سوال که د ما سره مدد وي د خاوند او سپین میدان کې به دې غوس کم بند په بند تور خامار علی گزار کړه مسافر خپل ارمان دې رجوا د زړګي سره مومن خان ویلي چې ته کوه ګزار او ستا ګزار ته به ولاړم برقرار چې څومره لې طاقت هغه ښکاره که او چې د زړه دي په زړګي راته ورکته رارکه خامار خوله د زارو ډک کړه خلاصه او مومن خان ورته ولاړو ډال په لاس او سیله وکړه خامار په مومن خان هاور د زارو په ډال بل شو آغا مومن خان په ځمکه راښکو دغه دم او ورې مړکه په خامار راغی ماتم د خامار ته داسې ویل مومن خان اوس زما لمر دی ټینګ شه په میدان په جواب کې ورته وویل تور خامار مسافر یم ولاړو څوکیدار مسافر یم ولاړ کوه ګزار د جولې نه پوله دغه شی بهار که او مومن خان د خپل کمان په خوله کې ورکه او په قلار یې ورته کېنه او په زنګون او په لنده یې ورته کېمانډه زنګون د لنده د راښکو سره کړه غبرګه او د خامار سیره نه کېدله مرګه د تندي په منځ یې ویشتلو خامار او د زړګي د سره غشي که رفتار مومن خان شو روان برادرانو او خامار وړو خامار مړو لتی وي هوښیارانو یوه نښې ترلې غوسه کړه په خپله په زولې کې د غشو کېښودله خوشحالي وه په خندا شه ګل خوبانه او د مومن نه په سوارې شه قربان تغې کې کېناستله په کوتره اوس جمال شاعر ته غوږ کې د امبره شوه خوشحاله بې حسابه ګل خوبانه او په خندا دیدن کوي د مومن خان ورته وایې زما د سترګو توره ما له سر مې شلته ځنې قربانه زه خو ستا یم ته زما شه د زړه سره او زه چې ځو لاس ته لاسه شو روانه کم سهار چې دروازې ته رانږدې شول
او چوکیدار پې اواز وکړو قهرمان ورته وایي حکم نشته مخکې مه ځه او واپسې شه درته پیغ وشي نسخان د شپې تګ راتګ د منې په کوڅو کې او داسې حکم راته کړی د سلطان ګل خوبان بیبي ویلي څوکیداره او زه خو لور یم د باچا را بیان تورخامار ته چې خپل پلار هم زه ورکړې او پاک الله کړم د هغه نه په امان شابه لري دروازه که زما کور ته او چې د غلو په منګاونه کې ګمان چوکیدار چې دروازه لري که په تلوار او چې خوبان شوله دننه هغه هم دکان پته یاد ساتئ فردوس سلیما سنگ کې شاولي خان تجول خان اوم نمبر دکان کې به تاسو ته دا کیسټ میلاویږي قصه ډېره اوږده ده چې غلطي پکې شوه چې پام وکړلو وروسته مؤمنو او دا سوچ غیلاړې د دهان د مؤمن پسې چاپیره ګرځېدله او لاټوي بازار کوټه بازار کوڅه کوټه مکانه توره شپه د مومن خان که چېرته غیب شو او واپسې شه خپل مقام ته په خفګان او په بنګله کې وردننه پالنګ پروت او خوشي زه ځان له و د دې مکان مخکې غم و بیا خادي و بلې ته غم شو او په جلۍ باندې و دغه ساعت ګران په سپین مخې د فراق وښې سسېږي او مخلۍ پالنګ ته ګوري وایي ځان دا مې نه ویل چې یار به رانه بېل شي بېلتانه مې که بازار د زړګي وران پټ په پټ پکې مصرې کوه جماله او خماري پالنګ جلۍ ته شو ډېران نمایش په جلۍ تېره که پریاد کې او پس د هغې بیا وده شوه بې مجاله ګل خوبان له پالنګ کې وده باندې مورې راله تش پالنګ ته ولېواله ګورې څه چې ګل خوبان پالن وده په خوب ده او واپسې شه خبروي خاوند حاله ورته وایي ګل خوبان راغلی کور ته تښتېدلي معلومیږي د مثاله دا سخته نښه دې نشته کار د غم دی او خار یې به د خامار کنې فیماله ورخطا شو باچا له هغه ځای را روان شو او ډنډوره یې هغه دم وکړه فلحاله ډنډوره سلطان دغه وکړه په خپله او وزیرانو آمران دي ریشې خواله او دا
افسران ټول تنې چاپی شو او زنګي د پتی پاچا د غم د ټاله د خامار نګور خوبان را تښتېدلې او خار یې به مې تبا کاندې سباله لیواړه په جمع وشي ننواتې ورته وایې په جرګه راغلې تاله هغه کړي ګناه منګه ته معاف که او پرونې برخه به هم در کو سباله غرضه د جرګه لاړه په تلواره چې نږدې شو مړي ولي د خامار وزیرانو پسې تورې را بهر کړې هغه مړ خامار کاندام اندام چې باچا د دې حاله خبردار شو لاسې پورې کار چاته په انعام بل خو باندې ویل دادا انعام دې بس کا او دولتونه دې کړل بي پیدې تمام چې خاماري دې وجله هغه مومن دی او د کابل په طرف دی پښتون په قام هم د اصل نه شهزاده را معلومیږي او رنجوسې ده په شکل د بارم حکم دغه رنګ وکړو سلطان که هر چا راته پیدا کړه مومن خان نامونه به هغه سړي له ورکما او هغه کس به په دوستانو مقرر کم چې باچا شلو دا له خبردار او یا سړي ورته داسې وکړو گفتار ای صاحب زما راغ په نظر دا د اوس د ښاریانه شو بهر چې باچا شلو دا له خبردار خپل لښکر یې سمدستي کړلو تیار هغه دم لښکر تیار شو د سلطان او په هغه دم یې کړو حاضر کړو مومن خان مومن خان چې شو حاضر په کم ساعته او باچا حاضر شنو د تخته راوچته مومن خان ویل په تخت کښېنه په قلار او هر خدمت چې راته وې ځیمه تیار بیا یې نښه د ښامار کړه بهر بیا یې نښه را بخر که د ښامار د باچا په مخ کې کېښوده هوښیار د باچا پې هله وشلو یقین ابوالخوبانې ویلې دغه د مومن
مومن خان علی پاچا شوه قربان او په سر سترګو مې قبول دی ستا فرمان پاچاهي باندې دې نه کوم غرض حالا په زړه کې مې دی پروت د غم غرض د قبوله مې صاحبه ګل خوبانه پس د 3 کاله واده کوم د جانانه بادشاه ویلې ډېره ښه ده جشن ستاسو او ای شاعر جماله کور په کور هوا شو مومن خان ناستو په تخت باندې د بره او باچا ام ورسره تخت کې برادره د باچا سره مومن ناستو په تخت او د شیریني غم و په زړګي سخت څو شپې ورځې مومن خان کړې هلته تېرې او خبر نیمه که به لږې وي او که ډېرې سوچ وکړه په خپل زړه کې هغه دمه وایي ځان سره چې دا ځګی پرېږدم شینکي مې کړي د خدای دپاره او په باچا بیا خاصه نه کړم هوښیاره ما د خدای دپاره کړي بهادري ده او په سین نه وړمه د ټول عمر خواري هغه ودرېده پاچا ته لاس په نامه او په نرمۍ سره یې وکړو دا کلام اجازت راکړه چې ځم په خپله مخه او ظلم زور نه دی صاحبه ځم په خوښه که خدای کاندي واپسې به راشم تاله او بندوبست به د واده کومه فلحاله پاچا وکړو ورته ډېر زار منت او مومن خان ایثار نه کوي او صحت استه وخوتو چت هغه زمان په سرو سترګو پسې جاړي ګل خوبان مومن خان ویل ګل خوبان مه کوئ هغه کېږي چې سلک وي د تقدیر که د زړه مطلب مې سر شي ګل خوبانې او واپسې به زه راورسوم ځان تر هغې پورې کوه راته کلتون او که په 3 کالو کې نه شو مراستون بې رضا خپله کوه تاله اختیار دی او چې دې چاله ورکوي واک دې د پلار دی ګل خوبانې رسخت ورکړه په ولاړې سنګر جماله وښي په مخ لاړې جلیپي ده چې جړېږي په خپل کور او مومن خان په 6 ګزي آسو ورسور چې 110 میلاده وکړي رفتار یو 110 میله چې د وکړي رفتار او ناګهانه مخې ته ورغی او ښار دا د بل باچا وطن و زما وروره مومن خان شو ور داخل د سترګو توره خیل کوي په ښار یا باندې ماتم دی او هر سړي باندې انبار پریتی د غم دی یو نوکر نه مومن خان وکړه پوښتنه ویل وروره دا خفګان جوړ دی د څه نه
دا نوکر ورته قصه کوي د سره وایه پویه په حوال شه مسافره غوږ پکې د دې وجې نه خفګان دی او یوه دا د بله باچایي هلته سلطان دی مسافره د هغه سره په جنګي اورم نه راسي په خپل عمر کې تنګي دې نوکر چې قیسه وکړه مومن خان ته او مومن ویلي ور حاضر نمی که سلطان ته دا نوکر او مومن خان راشي دواړه او شو باچا ته ور حاضر غاړه په غاړه د سلطان سره و جمع وزیران او هر کله وک باچا له مومن خان باچا وکه د مومن ځنې پوښتنه ځوانه حال وایه چې د کوم وطنه مومن خان ویلي باچا شومه قربانه او زه د اصله یم پښتون ملک مې افغانه دی باچا ویل مسافره شه خبر که رضا دې وي نو شراسه نوکر نوکری که بېغمه مسافره حوصله ګزي هندوستان کې لرو بره مومن خان ورته ویل شمه قربانه او نوکرۍ له یم راغلی مهربانه صلات وکه سره د وزیرانو او پس د هغې مې برچې کې هوښیارانو د وزیرانو سه باچا وکړو مصلحت ها ټول ورکو په دې وجه اجازت وی صاحب پاتې کېږي ملک او مالک او سړی به خالي نه وي د کمال مومن خان د ده باچا څه شنو کړی او د سلطان په حکم شور صاحب سره سپګزیل تار وخوت آرام او شد پوسه درنه په لښکر او لیندغه شی ورسره تور ډال هم او لکه شین زمری لګې پښتون بادر چې داخل کې په لینده زیرو زبر کړه او څوک چې لنډ پولادي باندې کسکر کړه او رشه تیره پسې بیا راغی ماښام مومن خان شو په بستر باندې آرام سلک پوځي کړو د ځان سره او ور داخل شروع د جنگ په هر میدان یو وفته چې مومن خان وکړلو جنگ ها ډېر مخلوق کې که په سرو وینو کې رنګ کو دکان پته یاد ساتئ فردوس سلیمان سنگ کې شاه ولی خان صاحب او تجول خان صاحب هم نمبر دکان کې به تاسو ته دا کیسټ میلاوي سلام هغه باچا شپونه را او چې په حادثه سر کما خبره
او ورته وایي ملک و مال مې در بخلی او روغ مې وباسه پیدا نشي خطر کم بادشاه سره نوکر چې مومن خانو او خوشحالي شه په هغه باندې اختار مومن خان ته ویلې زار شمه له تانه او چې نامې درته شه ښکله دختره گلزرینه ای نامه ده د ګلو څانګه او د هغې جلۍ د تا سره بستر شو گلزرینه گل خوبانه به ودیږي او د سنگر جمال جشن برابر شو مومن خان ته داسې ویل سلطان او بندوبست د ده واده کومه قربان امزرینه مې بخشش درکړله تعالی او تیار ومه د واده جمله سامان مومن خان ورته ویل زما رضا ده او مگر عرض لرم مخکې مهربان گلزرینه مې په سر سترګو قبول ده او مگر مخکې دی واده د ګل خوبان سلطان ویلی گل خوبان بیبی څوک ده او را تاریخ و پورا نشان مومن خان ورته قصه وکړه د سرایي تمامي حوالې کو ورته حیران تیاریږي قسم اسبابونه او د دولت د خرڅینو حسابونه په څلور ورځو کې واده به شي سنبال او راشه راوړه د مزدور پهلوان حال د شیرینې ورور د پر سره مزدورو او دبه مې خې سره ولي په ضرورو قدرت ګوره د خاون غني غفار چې په کمه ورځ واده د مومن خان هغه ښار باندې داخل شو ماسپښین اورېدونکی ته په دې وکړه یقین ګورې څه چې دی په ځای او نوبتونه او کوڅه په کوڅه باندې خیراتونه ګورې څه چې وه ډولۍ ولیدله او د یو میل په اندازه کې ښکارېدله د ډولۍ نه و چاپېره ډېر علم سرودونه پاتې وو رقم ډولۍ دواړې جوړه کړې را پورته او په هغه دمې کې درون د مومن کور ته پروان ویلې داسې د غزل ته او ور حاضر مې که زلي مومن خان ته
ماشي ورولي نام بادر لدرکی تا بزان سر پپیش کی نوکر کی مارا وڑے دے دا کور پورا بیان او مومن خان تن حضر کا دا زمان چوکیدار لڑو مومن کو خبر مومن خان ویری دستی کی حاضر آغا دمی ور حاضر کو پاروان پچی پسترگو باندی ولید مومن خان او گپ شپ ولی پسراغ ماسختن مومن خان به ورته اوس کې گفتن پاروان ته مومن حال وای جمالا او راته د بیبي شیرینې حال پاروان المومن غوږ کماله او چې ټول حال د ظفر خان وایم تاله چیرته کاندي مزدوري د یو بل او تالا شوې د شیرینې ترور بل اے مومنه نن دې داسې حجزانو او چې ساتي په شیرینې بیبي خپل ځان او مومن خان چې واریدلو دا باندې او خونه زړه شوه په دې وخت کې د دې ځوان کور ته راغی خبره یې ښځې د حاله او سراسر ورته قصه کوي جماله او داسې وایي په طرف د خپل وطن زمان او ځان پوره پوره د حاله کې خبره خبر دا وي چې میا صبر وکړي او که خدای کاندي دوباره به راشم زار شپږ ګزي ته شق ورکړم شپه او په طرف د خپل وطن کې سفر دا موسمو د ګرمۍ وخت د غرمې شو مومن خان شو د ګرمۍ نه کور کړ اسرا واړو مومن یوه ګودر ته یو جلۍ شه په ګودر کې په نظر او د هغې جلۍ نامه سلطان بیبي وه او شاه عاشقه د مومن په سپین بشر مومن خان زما تا ساده ده او په نکاح دې ملګری د بستر انتي په جړا جړا شو او قصه خوند کوي جماله د سنګر او نیمه شپه ورسېدلو خپل وطن ته